اوس زه وځم تاسو جنجال کوئ راسره جنجال په پیوان لازم نه وتلی نه دي پرېږدو څنګه جز مو ستاسو نه دي په پیوان لازم نه پرېږدو خامخا به د دا نفر واده کېږي په دا لیست کې به کېږي. دوستانو د عبدالجلیل وکارځای ته راغللو دلې ته دی کار کوي نو دروازه به ور وټکو عبدالجلیل به پیدا کړو د خیره سره. سلام علیکم. سلام است بخیر صحت شدی خیر و خیرت بخیر است صحت شدی سلامت. عبدالجلیل دلې ته کار کوي بله وسه اجازه ده چې اپلای ووینم. خود راځي راځي سړی مسه عبدالجلیل جوړ په خیر صحت شدی خیر و خیرت بخیر صحت شدی خیر جوړه دا بکسونه جوړوم وکیل صاحب. د چیش بکسونه دي دا د کالو صندوقخان دی. هغه ښایسته صندوقخان تاسې جوړوئ ستا استاذ کم یو دی زما استاد چې دی هغه دغه دی. راسه استاذ ستړی مه جوړ په خیر صاحب ښه دی خیر و خیرت په خیر است صاحب ښه دی خیر و خیرت دی سلام. دا چې نو ټوله ملګري وانډیوالان دي. یو چا موږ ته وویله چې دی مستحق نه دی د دوی کارونه جوړ دي مځکې لري د خطر باندې موږ ته د لیسته څخه وایستلې نو څنګه وکړو؟ یا خو دې پوښتنه کولی شي وکیل صاحب دغه ګرده کارګر یو نه دي دوه نه دي که دی چې موږ مستحق نه موږ بوختله واده کړی نو ته 15 کاله کېږي 6 کاله کېږي چې کوزه م کړی څنګه دی مستحق دی که نه دی؟ بله وکیل صاحب دا دې ته د بل مزدور دی تا ته در کوزدې ډېر وخت کېږي بیخي ډېر وخت یې کېږي نو د واده وسه نه درلودي نو که مستحق نه وای نو خو خپل واده بیا کړی وای. ښه خیر بل لیسته به دې پرېږدو ښه ولې دا وارې ولې دا وارې خو اوس دا وارې خو دا دی د لیست څخه وتلی یې یا نو دا ژر خو به نو اوس په لیست کې یې بېرته واچو دې خوا ته نږدې راسه په لیست کې واچو باید چې خامخا په لیست کې واچوه د لیست ولې چې په بل لیست کې واچو هغه وخت پکښې وایي زه اوس مالته د خلکو سره خبره مه کوه ته څه وایې په لیست کې واچو که په دوم لیست کې یا په لیست کې واچو دا باندې ډېره مهرباني ښه خدای غریب دی بچا یاره اوس خو نه کېږي اوس نه کېږي اوس خو د لیست څخه مو اوس وایسي اوس یا دا چارچا ویلي جنکې ویلي چې خدا موږ ګرد په شهیدان یو ما درته وویل چې زه د 18 کال څخه پېژنم کشر هلک و د ده شاګرد او ماشاءالله ښه دی هر جومات هر دغه ته د ګرد په شهیدان دي چې ځو هر جومات ته ما په د هغه هم خوښ دی کنیا ما ولاکه هېڅ لایي ښه ته څه پکښې وایې په کوم لیست په اول لیست کې که په دوم لیست کې چې اول لیست ښه دی ولې وخت چې اوس هم ډېر پکښې وتلی دی د کوزدې د ډېر وخت د کوزدې کېږي چې کوزده کړې ده واده یې بند دی نو چې دغه اول لیست چې ښه دی ښه چې اول لیست چې اول لیست چې چې اول ولیدل وي باید څونه دغه لري طرفداران لري دلته راسه دلته راسه دلته چېر کړي دي په دا کارخانه کې شنې رالیان سوي خامخا لکه ښه وضعیت دې کړی دی ورمعلومېږي ښه خیر پروا نه کوي په بل لیست کې به اول نوم ستا نه وي شته کو دغه لیست چې ښه دی چېرې دی دغه نفر کټ پاته دی دا نفر تا په اول لیست کې دغه کړی اوس وایه چې زه د لیست ایسته کوم دا خو نه کېږي دا ګرده یاران کالي ورته کړي دا ګرده انډیوالانو کالي کړي دي د کارخانې مشر د کارخانې مشر ټول یاران ته کالي ورکړي خو اوس موږ دا مدګیان نیسو نن بوټونه او شان رانیسو او په دې موږ شهیدان یو چې دی دلې کار کوي هر چا چې هر څه ویلي وایه لالی خو نشي وکیل صاحب خامخا په دا دا خو د پښتو خلاف دی چې زه دلته راغلم او تاسې مې اوس نه پرېږدئ والله نه سکلی دلته دا چې نور یاران هم درته ولاړ دي په بل لیست کې بیا نور یاران نوشته کېدل غواړي دا چې اوس وختیاله ځانونه نو چې تاسې ما پرېنږدئ چې زه د دې ځای څخه وځم بل لیست کې بیا نو زه بیا ښه کول را سره ونه کېده دا واده به په دا لیست کې کېږي دغه نور چار څوک ځانونه نوشته کوي دا په بل لیست کې اول وایي به دی زه بیا اوس خو د لیست څخه دی وتلی دی نه 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 وتل اوس د لیست څخه وتلی لار نه سکلی وکیل صاحب مستحق نه وای بیا موږ نه درته ویل توبه استغفر الله څومره جنجالي خلک یاست موږ کالي و شان کړي دي موږ دا اوس پر د مسخرې کول یا زموږ بل مال اوس خو دی د لیست څخه وتلی دی ما ول په بل لیست کې بیا واچوم ولاړ نه سکلی دا ګرده ولاړ دغه چې نه پرېږدو وتلی متلی نشته کوم دی وراچولی شته دا استاد دا خو سم دم جنجال زه به ما چې تر هغه دروازې پرې ولاړ شم هلته به په دروازې کې به فیصله سره وکړم یا هلته ما چې تر دروازې پرې ما ته لار راکړي یا واده فیصله په دروازې دغه ساعته چې دا سړي کار ونه شي دغه ساعته پرې ته نشته کړلی وکیل صاحب پر دیواله سړی نشي اوښتی یا دیوالونه غټ دي چېرې نفر ډېر دي نه دي نفر هم ډېر دیواله دغه ځای ته نشي وتلی دا اوس چې دلته ولاړ یې
هغو دیوالونو ته زموږ ورسېدل. اوس خو د لیست څخه وتلی دی بیا به واده کوم چې بله هغه سم ده څوک چې وایي چې په اول لیست کې د دی شامل شي لاس دې پورته کړي موږ ګرده وایو ټوله واس ګرده وایي ګرده ته ولاړ دي پرېږدي دي نه او څوک چې وایي چې په دوم لیست کې دي هغه دې لاس پورته کړي هغه نسته یو یوازې زه یم ته کوم زموږ لارې ته راوړې د دوم لیست لپاره څلور نور ولاړ دي څنګه وکم اوس دا غریبان دي نو راباندې ډېر شوې چې دغه ستا کار دی که د بل چا کار دی زما کار بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې نیک مبارک هغه ګل یې راوړه هغه ګل یې راوړه ودانه خیر اوسه ټول دې ودانه عدالت واه واه خدای دې ګل خدای دې نیک مبارک کړي خیر اوسه رنګ دې ولې داسې وسه کې رنګ جوړ دي دا چې بل بل کېږي دا کوي داسې نه ته نشته پرون چې ستا د دفتره تللی یم پرې وتلی یم داسې وم پروا نه کوي باره سمیږي په دا کلیک باندې پلان وارخطا سو دا رنګ تر اوسه ولاکه رنګ ځای ته راغلی خورا ورته خاندي لکه چې یو شوم پلان مو په نظر کې دی ورته بسم الله الرحمن الرحیم الله جل الله خو ماته په دواړو پرېکو دا ته پوهه که داسې نو نه کېږي دغه یو څه یوه څنډه پرېږده یوه څنډه و دغه دا سبسکرایب دی اوس نو یاران ورته ګوري ونیسه بیچاره عمر کې خلک علم دا کومه څه شو ما استاد دا ونیسه دا ولاړ شه اوم لا صاحب لا پاتې دي تراکا چلام موجوده دا سمت خلم لا صاحب زمم لا صاحب زمم راز استاد دوره راځه استاد دا غټه ګوله ده راځه تاته ورکه خپل یو دا جماعه پاسه ګرځه پر خدای دې نیک مبارک یو ګوره او خدای دې پای قدم در پسې نیک اوس یې ولا رنګ سم شو یو نه خیر اوسه تاته دغونه زرچند نور دغه در کې چې هغه څلور نور یم پر ما او بس دې خپل کارونه سره تنظیم کې په بل لیست کې به د خیر سره خدای پامان خدای اوس خو به مې پرېږدئ چای برا سره داسې نازواني دی وایي اوس خو لاړ شه